پکتیکا د هیواد په جنوب لویدیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې د ژمي پر مهال زیات ورښتونه لري چې ځینې وختونه لري پرتو سیمو ته د زیاتو واورو له امله لارې هم تړل کیږي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د اوبو 11 کاریزونه فعاله کړي دي او په ډیری کورنیو یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ویشلې دي. 11 کاریزه چې په ول کې موږ وختم د تولیل ښکار په شروع د یو په وظیفه کې دغه کار مکمل شو کاریزو اوبو ویشتې هغه نږدې د حوالي شو د مالي لګښت په ګټې اخیستل ته وسپارل شو. پکتیکاوال هم د افغانستان د اسلامي امارت او خیریه مؤسساتو څخه مننه کوي چې په دې سخت ژمي کې د دوی لاسنیوی کړی خو دوی غوښتنه کوي چې د مرستو لړۍ دې روانه وساتل شي او موږ د مرستې ښه ضروري اړتیا لرو غواړو چې دا نړۍ د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې جاري وساتو او دغه کومه مرستې چې رسېدلې دي خوار غریب مسکین کس نه ده پاتې سوی انشاءالله. د یادونې وړ دی چې په تیره اونۍ کې د WFP او طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست له لوري له زرګونو پکتیکاوالو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوې دي.